بسم الله الرحمن الرحیم. کوم ځای وایي سبق چې تر څه دلته درې ویډیو دی کنه. Yes, sir. د دې ځنه به سٹارټ اخلو کنه. Yes, sir. ها Sir, جيتا جا پیش کیا نو رقم اوس نه name salary for example زرا زم دلته کوم چې خان د سالري سونه ورکوم 15000 یا احمد ته سالري سونه ورکوم 2000 صحیح دی. نو اوس دا 2000 چې دا جنرال دی ګوري جنرال دا سیل فارمیټ دی جنرال کله نمبر 1 غواړم بیا ګور اخی سره .00 اوس یو کس سالري ورکوم 400 انټر کوم نو اتوماتیکلی اوس سره پوینټ اخی سره خبر راشي ځکه دلته تاسو لیکلو دا نمبر کړه او کله ته 400 ورګل به هیڅ پوینټس نه راځي ځکه this is general دا ګوره general دی کوم جنرال او دا شی دا نمبر سره نو نمبر او جنرال کې دا فرق دی سره بل اپشن چې کرنسی نو مطلب دا چې څه د کرنسی لای ګوره افغاني روپے ورسره ولګي ای جی مینز افغاني 5000 افغاني or 2000 افغاني or 400 افغاني کلیئر دی کدا چینج کوي دې طریقه مشته ده دې لپاره تاسو کېدا به چې د کنټرول ته څنګه کنټرول پینل ته راشه کنټرول پینل ته راغلا او دلته کې تاسو شو کولو کې ریجنل اپشن نه پیدا کړئ ریجن نه پیدا کړئ سره ریجن چې پیدا کوم هیڅ نه راشه او ته اډیشنل سیټینګ او کرنسی کې مې تاسو وکړه دلته کې ماته ار اس ډاٹ واخلې اوکې ها کلوزینګ ها اوس نه څه ته ور ار اس سره صحیح شو کنټرول پینل نه یې سیټینګ ها بل ورپسې څه شی دی ورپسې بل اپشن دی اکاونټینګ د دې په الحال خو دا چې ار اس او دا منی چې کوم نه راغی یو بل نه لري کوي دا صحیح د سم پر دا خلاص او کرنسی دا څه صحیح ده خپل شی دی شارټ ډیټ دی ته وایي فور ایگزامپل کله ته لیکم چې ډیټ او تاسو لیکم چې مثلا دا صحیح شو دا ډیټ ورک this is already short date صحیح ده شارټ ډیټ نو مطلب دا دی چې کوم تاریخ ما ته خې چې مثلا یوازې شمه ته خې داسې او کله دا لانګ ډیټ کوم سپوز ما دا لانګ ډیټ کې تاسو څه خې ګوره لانګ ډیټ کې تاسو میاشتې او ورځې نمونه مخې خدای کې چا چینجز راوړي دي څه کنټرول پینل نه دین تاسو ته ورځې نمونه داخلي څنګه خې دا زم کنټرول بناتا او کنټرول پینل کې بیا زم ریجنل اپشن دا ریجنل اپشن کې څه ته ما څو کا شارټ ډیټ او لانګ ډیټ ما ته اصل کې دا دي سیګه دا چا چینجز پکې راوړي دي څه دا مطلب کې نن څه شي وینسډے اکتوبر 14 2015 so this is long day کله ته تاسو خپل ډیټ اف برث واچوي فور ایگزامپل تاسو خپل نه چې تاسو ډیټ اف برث څه شي دی څه دی کنه نو سوري ډیټ اف برث تاسو پته یې کنه ورځ پته نه چې یاره منډه سنډه او کمانډ کوم او ډیټ تاسو پته یې سپوز فور ایگزامپل آی ایم ګوینګ ټو رائټ مای اون زرا زما ته کې مچ تړي پهلا څه شي راځي ګوره پهلا تاسو وکړو بیا وسول بیا میاشت ولګیا او بیا به تاریخ ولګیا رزولي کې ما 1991 صحیح ہے نا 1991 ډیش ته بیا سره میاشت کا کال ده میاشت ورځ ښه نو میاشت زما 12 ډیش بیا سره ورځ ده 31 صحیح ہے نا انټر کوم نو دا سره ټیوزډے ډیسمبر 31 1991 صحیح ہے so this is my day date ما ته پته وکړه 31 ډیسمبر ما ته ورځ پته نه نو 31 ډیسمبر ټیوزډے ده صحیح ده دا تاسو ډایرکټ شو کوي ها زرا زم چې ورته ما ټایم دې پر سمې سپوز د ټایم لیکم ټایم کې څه کوم چې 1.0 نو دې سره تاسو پته کړئ چې دا AM نه پی ام دی کله اوس فور ایگزامپل چې 2.0 ان 2 بجې اوس پته نه لګي چې دا AM نه پی ام دی AM او PM او سکند د پاره ټایم استعمال صحیح اوس کله یو بجې شپې کې مې څه کوم 1 PM چې لیکم ها خپل نه راځي دغه مو 13 لګیا 13 بجې دا 1 PM صحیح دغه 24 hours باندې کار صحیح ده ها ورپسې اپشن څه دی کنټرول ډبل ډاټ او ټایم لپاره کنټرول شیفټ ډبل ډاټ د شارټکټ ځان سره کې صحیح ده کنټرول ډبل پرسنټیج څه دی percentage دې لپاره استعمالي سپوز تل کوم چې سالري صحیح سالري چې ورته start 20% شو یا ډیسکاونټ لیکم ډیسکاونټ صحیح ده 20% شو start 30% شو نو دا ضرورت هم یار
دا 20 او 30 نمبرز کې راځي دې سره اتوماتیک پرسنټیج لګاوه دلته براشي پرسنټیج اوس ګور ورته 20 40 صحیح ده هغه سره پرسنټیج علاوه ورسره راځي صحیح ده او څه څه چې ده friction دې ته وایي سپوز راځم چې دې نمبرز غواړم 0.5 صحیح ده کنه دا ډیټا چینج شو زر تر راځم 0.5 نو this is equal to 1 divided by 2 یا 1 بټه 2 چورته وایي صحیح ده او بل اپشن مې څه شي ده scientific scientific the log ونی log یو natural log او یو څه شي وي base 10 log چې دا base 10 باندې کار کوي صحیح ده کنه نو زه فور ایگزامپل ته دې log معلوم کړم چې 10 divide 10 के power how much is equal to this one صحیح دا base 10 چې کوم log بیا یې باندې کاپي نو 10 to power 4 is equal to that صحیح دا maths لپاره دی اخر کې ټیکسټ مطلب دا کومه ولګي خان دا لیفت ته پاتې شو کومه دا ولګي دا رائټ ته لاړ صحیح دی ولې دا نمبر دی دا نمبر غواړي چینج کې ټیکسټ ته مې ورسته ته چې لګورم ټیکسټ ولې څه ها صحیح شو کلیر شو ها څه چل ها ها خوش وګورئ So this was about the generals. صحیح ده هغه په سیده اپشن چې دا زړه اپشن دي که دوباره ته وایي دا فور ایگزامپل تاسو سالري ویل دا او سالري کې مثلا ته څه شي غواړي ایرو غواړي څه شي غواړي کرنسي فور ایگزامپل ما چاینیز پیسې واخیستې اوس خو لګم 20 او 10 اگر څه چاینیز پیسې لري ګورئ ها دا د پیسو صحیح ده دې کار دی دا چې د پرسنټیج علامه ده فور ایگزامپل دې سره پرسنټیج لګاو یس 0.5 is equal to 50% لګاو صحیح ده out of 1 ها چې څه پرسنټیج راولي بس دی باندې هغه به وروسته فارمولې چې پرسنټیج راوړل وغیرہ صحیح ده دې 1000 سپریټر وایي څه 1000 سپریټر ده سپوز ما یو نمبر لیکلی دا یو اوږد نمبر دی کنه زه 1000 سپریټ کوم په دې باندې کلیک کوم دا ګورئ هدي 1000 سپریټر بره ما ستاسو لاندې صحیح خپل د یو کرنسي نو د ملټیپل کرنسي صحیح ده هذا شرف صحیح شو دا چې دا زیرو دی پوینټس پر دې مټل لیکل کنه دې پوینټ از دې پوینټس زیاته ما کلیک کا دا واپس کمې پوینټس صحیح شو انف ده نو په دې باندې کار کوي دې باندې صحیح ده ها او دې سر پوینټس راځي 0 نه دي پوینټ نه هغه څومره 0 زیات پړې کم وایي په دې باندې کار کوي tomorrow will start this one okay yes I'm going to ask you tomorrow about these things سر جی شارټ کټ کوم ها شیفٹ ډبل ډور